د مرکز ګردیز ښار تیرې سیمه کې د یوې دیني مدرسې چې شاوخوا 8 میلیونه او 50 افغانۍ لګښت ورباندې راځي چې یا تعمیر به شل خونې ولري د جوړېدا چارې پیل شوې. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم یې استاد عصمت الله وفادار ده د نبی الورا د ذکر د وناسو دیني مدرسې ګردیز کې موقعیت لري محتمم یم. نبی الورا مدرسه تیر کلونو راهیسې ګردیز کې فعالیت کوي، مرکز ګردیز کې الحمدلله. خو بیا جای نو تقریبا 12 غوانی کې را موږ کړی، نو بیا یو مخلص مسلمان ورور لوخه زمکه ورته هیبس ولا وقف سواله تقریبا یو نمبر بسبه یو نمبر د صدور بسبه د 400 متر مربع راځي. نو تقریبا اوس په حال دوه مدرسې ستا کې کورو کې تقریبا 400 شاګردان لري او خپل 15 کلن نصاب لري، شپږ کلن لوی دورم پکې روانه ده. ان شاء الله دلته خپلم دا کله د مؤمن خیل شهرک خپلم شاګردان لري، هغه به ان شاء الله تر انتقالیږي ان شاء الله. او دغه مدرسه سیده د انجنیرانو د نسبت چې شل خونې ولري، زر تکا ولري، نو وای تقریبا 8 میلیونه 15 لک افغانۍ کې دومره مصرف راځي مقابل یو $1,000 کېږي. ان شاء الله العزیز دین هم شریکه د شریکه به خدمت کوو. نو نور کوم مسلمانانو دي، پکتیاوالو دي، مالدارونو دي چې الله نعمت پکړې مالی ور کړی را دي سي مالی شریکی چې په شریکه د دین بنسټ آبادی کو. د په حال دی بناتو د مدرسې لپاره وقف شوی ده، کوشش دا روان دي ان شاء الله چې د بنینو د ذکر لپاره منساجي برابر سي چې دوه دلته مشکل ان شاء الله حل سي. الله موسط الله خوشاله. د دغه ښوونیز مرکز چې چارې د دې سیمې د اوسیدونکو په شخصي لګښت پر مخ وړل کیږي، ډبرې کې خودو مراسمو په پاره ټول شوي عام وګړي یا د اقدام ستایي او دا د علم او پوهې خپرېدا لپاره یو ښه چاره یادوي. موږ منطقه بلکې خصوصا ټول افغانستان کې علمي مرکزونه مخکې خو ډېر کم وو، اوس الحمدلله یا څه پرمختیا کړې ده او دغه پوهنتون مینه چې څه مرکزونه شته، خو خصوصا د دې موږ د قبا جامع څنګ ته یا تر څنګ نه وو. د مدرسې سره کومک وکړو په جوړولو کې او موږ د نورو مسلمانانو نه هم دا غوښتنه ده هر څوک چې په دې خیر کار کې برخه اخیستی سي باید د موږ سره پوره همکاري وکړي او د مدرسه زر تر زره ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د یادول وړ ده چې د خلکو په وینا د پکتیا په ډیری سیمو کې د علمي مرکزونو د جوړېدا اړتیا لیدل کیږي او په دې برخه کې د حکومت ترڅنګ د عام وګړو ونډه هم مهمه یادوي.